بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. سورة يونس اول نمبر آیات دے او 11 سپارہ دا. پس د سورة توبینا سورة یونس دے پدے مصحف ترتیبی کے مخ کی صورت کے اللہ رب العالمین اعلان د جہاد کړو چې مشرکانو سره جنگ وکړي. په دې آیات کې وجه بیانوي. وجه دا ده چې دا د الله دشمنان دي، د الله سره شرکونه کوي، د الله نه علاوه بوتانو ته، باباګانو ته، معبودان باطلو ته الوهیت ثابتوي. امام علوسی رحمه الله لیکلی دی د سوره توبه په آخر کې د پیغمبر ذکر او د پیغمبر صفات بیان شو. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. د دې سورت په اول کې د دې پیغمبر صفت بیانېږي. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم. په مخکې صورت کې منافقانو به اعتراض کو چې یو صورت د قرآن به نازل شو، ویل به چې دا ولی او دې کې څه فایده ده. او دې صورت کې کافرو به اعتراضونه کول چې د قرآن د نزول کې څه فایده ده، قرآن به نه نازلېدو. د صورت عام مضمون دا دی، په دې کې الله رب العالمین خپل صفات بیانوي او په دې صورت کې د توحید د عقیدې د مضبوطوالي د پاره دلائل عقلیه نقلیه
سماوي ارضي اسماني دلائل د ځمکې دلائل سوچ او فکر دا ټول دی صورت کې شته. فرمای رب العالمین بسم الله شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی. الرحمن داسې الله چې ډېر رحم کوونکی دی، الرحیم داسې الله چې خاص رحم کوونکی دی. الف لام را الله رب العالمین پویږي په دې خبرو باندې، په دې حروف په معنا باندې. الف لام را دا د قرآن په 14 سورتونو کې دې ته حروف مقطعات وایي. په اوله کې دا حروف شته لکه الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را قاف صاد نون. د دې حروف په مطلب رب العالمین خبر ده، خو اشاره پکې دې ته ده که ای کافرانو تاسو که قرآن جوړولی شئ، دا قرآن د الف او لام او را او میم او نون او قاف او صاد یعنی د دې حروف هجاییو نه جوړ دی، جوړ کړئ دا قرآن که جوړولی شئ. چیلنج دی په دې کې کافرو ته. قیامت به راشي خو د قرآن په شانې کتاب به رانه وړي. الف لام را الله رب العالمین پویږي په معنا د دې حروفو. تلک آیات الكتاب الحکیم، تلک دا سورت یونس. آیات الكتاب دا آیاتونه د دې کتاب دی د قرآن. الحکیم د حکمت والا. دی آیات کی ترغیب دی قرآن طرف تا چې د حکمت کتاب دی. محروم سړی هغه دی بے برخې سړی چې د قرآن نه محروم شي، توفیق ورته ملاو نشي، قرآن زده نه کي. حکیم یو معنا دا د حکمتونه دی په دې قرآن کې، په دې آیاتونو کې. دویمه معنا د قرآن د آیاتونه دا حاکم دی، دا به فیصله کوونکی ګرځي، فیصله به د الله په کتاب باندې کې، لانجې به په دې باندې حل کې. او دریم معنا محکم معنا مضبوط آیاتونه دي، منسوخ نه دي. او لفظ د حکیم کې دې ته اشاره ده چې په دې صورت کې به الله عقلی دلائل، نقلی دلائل دا ټول به بیانوي چې رب العالمین یو ذات دی، د الله سره شریک مه جوړوئ. نو فرمایي تلک آیات الکتاب، دا صورت چې ده دا آیاتونه دي د کتاب. الکتاب نه مراد د قرآن آیاتونه دي. الحکیم د حکمتونو والا. دا قرآن چې ده دا د حکمتونو والا کتاب ده. دې کې دنه ډېر رازونه دي د الله رب العالمین د طرفه. څوک پې پوهیږي څوک پې نه پوهیږي. اشاره د چیلنج ده د کافرو ته که نران یې راوړئ داسې یو قرآن چې د الف لام او را نه جوړ دی. فأتو بسورة من مثله، یو سورت راوړئ په شان ته د قرآن باندې. ودعو شهداءکم، خپل مولیان هم را جمع کئ، خپل علما راوړئ. کنه کچېرې دا قرآن تاسو وایئ چې دا د الله کتاب نه دی، تاسو داسې یو کتاب جوړ کئ چې داسې د حکمت نه ډک کتاب وي، اسې عربیت نه ګوره، اسې شعرونه نه، حکمتونه دي په دې قرآن کې. د مستقبل خبرې، د ماضی خبرې، د حال خبرې، دا ټول په دې کې شته. فیصلې دي، د فیصلو کتاب دی. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس. په دې آیات کې الله رب العالمین رد کوي په دغه انکار کوونکو باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار کو، د پیغمبرۍ نه.
او دلیل دا پیش کو چې دا خو زمونږ په شان انسان دی او دا به ویله چې رب العالمین ډیر د کمال والا ذات دی هغه چرتم دی محمد لا او د محمد په شان سړو لا داسې معزز کتاب نه ورکوي نبی علیہ السلام پسې به تمسخر کوم الله اعظم من ان يكون رسوله بشرا مثل محمد دا به ویله عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی انکار کو چې دا خو سړی دی الله رب العالمین ویلا چې دی کې تاسو ته تعجب څه خبره ستاسو د هدایت د پر راغلی خامخا به سړی وي آیات دلیل دی په دې باندې چې نبی علیہ السلام انسانو بشرو نور نو پرشته نو پیره نو انسانو مور و پلار معلومو خاندان معلومو حکمتم داو چې الله انسان راولېږو چې د انسانان ته علم زده کړي د انسان ضروریات ټول په نبی علیہ السلام کې ودونه کړو گاونډې لرو دا ټول هغه مسایلو چې دا په فرشتو کې نه متوفر کېدل نه پوره کېدل الله د خپل حکمت په تقاضا باندې دا پیغمبر راولېږو نو الله فرمای اکان للناس آیا دې خلق لرا عجبا تعجب کول ان پدې خبره او حینا چې مونږ وحی کړی د الی رجل یو سړی ته منهم د دوی د جنسنا منهم معنا دا چې د دوی د جنس نه دی انسان دی دلیل چې پیغمبر انسان او پیغمبر رجل او رجل نر سړی او پیغمبر تعجب بدوی کو مخکم داسې تیر شوی دی دوی بدا ویلا ابشر یهدوننا دا انسانان ولی مونږ ته لارې ښیي تکبر به کوم هود علیہ السلام او صالح علیہ السلام خپل قوم ته ویلا او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم دې کې د تعجب څه خبره چې الله وحی په یو سړي باندې پتا سو کې را لېږلی تعجب مکوئ دوی بدا ویل چې دا دین عجیب دین دی اصل کې د دوی د اعتراض زه جداو خو په نبی علیہ السلام دی وجه نه اعتراض کو چې نبی علیہ السلام د توحید طرف ته دعوت ورکو چې د یو الله بندگی وکړي اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب دې کافر وبویل چې دا څنګه پیغمبر دی راغ او زمون پټول الہ او باندې ردونه شروع کړل دا خو یو ناشنا دعوت د تعجب د ساده دعوت نو الله فرمای اکان للناس آیات للناس د خلق لرا عجبا تعجب کول ان پدې خبره او حینا چې مونږ وحی کړي الی رجل یو سړی ته چې هغه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلی الله علیه وسلم منهم د دوی د جنس نه خو رښتینی انسانو د دوی د جنس نه و خو د دوی په شانته په صفاتو کې نه و انک لعلی خلق عظیم الله تعریف کړي ان انذر الناس وحم د سره پاره کړي دا بیان د وحی تفصیل د وحی ان دې د پاره او انذر الناس چې ويروا دا خلق یعنی دا مشرکان منکرین الناس نه مراد ټول انکار کوونکي کاغه کفار دي یهود دي نصارا دي مجوس دي مشرکان دي هندوان دي فاسقان دي فاجران دي خو چې د الله د دین نه انکار کوي دي ټول خلکو ته ير ورکا معاصی کوي نافرمانی کوي دي ټول له دعوت کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیوټیم داوا انذار او تبشیر ویر ورکول زیر ورکول وبشر الذين زیر ورکا کسانو ته پیغمبران دا وحیم ورته د دې لپاره کړي و چې خلق ویره و کافر ګناهګاران فاسقان فاجران د څه شي نه ویره و د الله د عذابونو نه
وبشر الذين وزیر ورکا کسانو تا آمنو چی ایمان راوڑے دے ایمان راوڑے دے پا طول مؤمناتو باندی پا اللہ باندی پا رسولانو پا ملائکو پا کتابونو پا ورځ د قیامت پا تقدیر باندی د اللہ پا طول کتابی ایمان راوڑے پیغمبرانو پا طولو خبرو باندی طولو تشامل دے زیر ولد سشی ورکا ان لهم چی یقینا شتد دغ نیکانو خلقو د پارا قدم صدق مرتبه لویا رښتینی مرتبه د دوی د پارا قدم صدق عبدالله ابن عباس په ترجمه کوله اجرا حسنا او یا قدم صدق چې د دوی د پاره نیک ذکر دی چې مخکې تیر شوی لکه د ابراهیم علیه السلام ذکر نیک ذکر چې پس د مرګم په ښه صفاتو یادېږي د نورو انبیاو ذکر څوک چې نیک اعمال کوي پس د مرګه به مخه یادېږي او خلق به ته دعاګانې کوي په قدم سره ته تعبیر ځکه وکړو چې دا سعی او کوششونه دا اکثر په قدم باندې کی قدم هم معنوي وي هم حسي وي خلک وي بس قدم واخله دا کار وکا نو رب العالمین فرمایي وبشر الذین زیر ورکا کسانو ته آمنو چې ایمان راوړې پیغمبران ان لهم چې یقینا شته د دوی د پاره قدم صدق مرتبه لویا رښتینی عند ربهم پنځ د رب د دوی باندې الله به ورله ډېرې بدلې ورکړي جنتونه به وي د جهنم نه به بچاو عمل نامه په خلاص باندې وي په پل صراط باندې به د سپرغۍ په شان تېرېدل وي د قیامت دغه سخته ورځ او دغه ګرمه ورځ به په دې مسلمانانو په دغه نیکو اعمالو کوونکو باندې داسې تیریږي لکه د مازدیګر او د ماښام ترمنځ دا ټیم دومره زر به تیریږي سوري کې به وي د الله د عرش د سوري د لاندې به وي مرتبه لویه دا ده قال الكافرون ویل بکافرانو ان هذا یقینا دا پیغمبر چې لساحر خامخا جادوگر دی مبین ښکاره جادوگر دی ځکه خوله کې ډېر تاثیر دی چې څوک ورته کینی بس هغه فورا دی خپل طرف ته راړوي جادوگر دی په خوله کې ډېر بیان دی بیان نه مراد وضاحت دی تأثیر پکې ډېر زیات دی جادوگر ورته ځکه ویل لکه څنګه چې جادوگر د جادو په وجه په خلکو باندې تأثیر کوي د نبی علیہ السلام بیان ډیر مؤثر بیانو او دارنګ په هر زمانه کې د حق پرستو علماو بیانونه د باطل پرستو سل بیانونه د حق پرست یو بیان دا سره برابر نه دي او دا کمال د دې بیان کوونکی نه دی دا کمال د دې قرآن نه دی قرآن کې تأثیر دی قرآن کانی کانو کې لارې کوي داسې ښکلی کتاب دی خو څوک ورته ټیم ورکوي بدقسمت هغه خلک دی چې ځواني تېره شي عمر یې تېر شي قرآن نه خبر نه شي کافرو به ویله ان هذا یقینا دا پیغمبر لساحر خامخا جادوگر دی مبین ښکاره هیڅ شک پکې نشته دی خو رب العالمین فرمایي دا دروغجن دي پیغمبر جادوگر نو پیغمبر حق پرستو حق راوړو دی خلکو ته ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام په دې آیات کې الله رب العالمین دلایل بیانوي د الله په وحدانیت باندې عقلی دلایل وګورئ د اسمانونه چا پیدا کړي د ځمکې چا پیدا کړي نو چې رب العالمین پیدا کړي دي همدغه رب بندګي بیا تاسو کوي ولې داسې چاله ورځئ چې
چې د مخلوق بندګۍ نه کوي، د بوتانو بندګي کوي، د انسانانو تاریخ تاسو ته معلوم دی چې دا کله پیدا شوی. د داسې ذات بندګي وکړئ چې دا ټول مخلوقات پیدا کړي دي. رب د ټولو مخلوقاتو دی. الله یو څو مخلوقات ذکر کړي، غټ غټ مخلوقات. ان ربکم یقینا ستاسو رب اے بندگانو. دا ګوره ډېر د کمال خبره ده چې زمونږ رب د ټول عالم رب دی او د بوتانو بندگی کوونکي د هغوی ربان چې دي د یوې علاقې رب هم نه وي، نو د هغه رب بندگی وکړئ چې د ټولو کائناتو رب دی. د رب معنا د حاجات پوره کوونکې، تربیت کوونکې. انسان اول اوبه وي، بیا وینه شي، بیا ټوکړه شي، دا ټول الله تعالی کې بیا انسان جوړ کړي، بیا ماشوم شي، بیا بوډا شي، ځوان شي، مراحل پې تیریږي. دا بوټي شو، کاڼې شو، غرونه شو، دا ټول رب العالمین دې ته تربیت والا ذات وایي. تربیت کوونکی دی، پالنه کوونکی دی، حاجات پوره کوونکی دی. ان ربکم الله یقینا رب ستاسو الله الله تعالی دی الذي هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړي د اسمانونه والارض او ځمکې پیدا کړي دي و اسمانونه ومن الارض مثلهن رسو براشي سوره طلاق کې و اسمانونه و ځمکې الله تعالی پیدا کړي دي فی 6 ایام پشپږو ورځو کې. اے لږ سوچ او فکر وکړئ، د عقل نه کار واخلئ. د اسمان کې سوچ وکړئ، په دې ستورو کې نظام شمسی، نظام قمری، نظام فلکی، د ورځ او شپه کې سوچ وکړئ، په دې ځمکه کې سوچ وکړئ، په دې بحرونو کې، په دې کاڼو بوټو غرونو، په دې انسانانو، حیواناتو، حشراتو، دا ټول شامل دی دیتا. دا رب العالمین پیدا کړي دا دومره غټ مخلوق فی 6 ایام پشپږو ورځو کې. الله ته آسان و چې په کون په لفظ پیدا کړی، خو رب العالمین حکیم ذات دی. مخکې ذکر شو دا قرآن آیاتونه هم د حکمت والا دي او د الله په صفاتو کې هم د الحکیم، حکیم ذات دی رب العالمین. د خپل حکمت په تقاضا باندې په شپږو ورځو کې دا پیدا کړي. ثم استوى على العرش، بیا رب العالمین استوا وکړه علی العرش، د عرش د پاسا. استوا بخاری کې روایت ده په معنا د علا او سعیده سره، د عرش د پاسه دی رب العالمین کما یلیق بشأنه. اکثر مسلمانانو ته پته نه وي، تپوس ته کې الله چیرته دی، څوک وایي مرۍ ته ګوته ونیسي، څوک زړه ته ګوته ونیسي، د هندوان هم داسې وایي. هغه رب چې منګې بندګي کوو چیرته دی؟ هغه د عرش د پاسه دی. عرش چیرته دی؟ د 2 اسمانونو د پاسه عرش دی. د عرش د پاسه رب العالمین دی. د هغه ځای نه مونږ ویني هم زمونږ د خپو کشار هم اوري، په توره شپه، په توره ګټه، تور میږې ویني هم د هغې د خپو کشار هم اوري، د هغې د زړه نه هم خبر دی. رب العالمین قادر مطلق ذات دی، دا ټول کائنات د هغه په کنټرول کې دي. استوى علی العرش. امام ابو حنیفه رحمه الله به فرمایل و چې څوک په دین پوهیږي چې الله بره دی دام کافر دی. امام بیهقي ته په الاسماء و صفات کې نقل کړي. او چې چاته دام پته نه وي چې عرش چیرته دی، وایي دام کافر دی، ځکه ته د چا بندګي کې د خپل رب پته داته نشته. او نور سوچونه پکې نه دي پکاره چې دا عرش به څنګه وي. بس شریعت څونه بیان کړي هماغومره زموږ ایمان دی. ایمان هم دې ته وایي چې زمونږ عقل نه ور رسیږي او مونږ یې ومنو. د قبر زندگی عقل په کار نه کوي، مونږ منلی ایمان دی ته وایي. د آخرت زندگی عقل په کار نه کوي، مونږ منلی. دا قرآن د الله کتاب دی، په عقل خو یې نشي ثابتولی چې دا د اسمان نه را نازل شوی، خو بس زمونږ په ایمان دی. دا پیغمبران د الله پیغمبران دي، زمونږ په ایمان دی. نو چې الله ویلی الله په خپل ځان باندې ډېر عالم دی. د عرش د پاسه دی رب العالمین.
قرآن کې په دې معنا باندې امام ابن القیم رحمه الله فرمایي زر آیاتونه دي، بلکې د زرو نه زیات چې الله بره دی. الیه یصعد الکلم الطیب، قرآن د بره نازل شوی، نبی علیہ السلام بره وغوښتو معراج ته. او استوى على العرش په دې معنا باندې صرف دغه الفاظ باندې و آیات قرآن کې راغلي. الرحمن على العرش استوى. یدبر الامر، انتظام کوي د ټولو کارونو رب العالمین، د ټولو کارونو انتظام کوي. په دې آیات کې رد دی په دې صوفیانو باندې چې هغوی وایي چې الله دا بعضې کارونه قطبان او غوثانو ته ورکړي، د دنیا کارونه ورسپارلي، دا دروغ دي. الله په خپله باندې مدبر ذات دی. یدبر الامر په خپله د رب په صفاتو کې دا دی. الله چاته محتاج نه دی چې ته په پلاني ځای باندې مقرر شو، ته پلاني ځای باندې. ځکه د رب صفت دا دی لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. د ذرې برابر څه شی پټ نه دی د رب العالمین نه. بل ځای کې الله فرمایي وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. هر یو زنده سر چې په دې مخ د ځمکه ګرځي د ټولو له الله رب العالمین رزق ورکوي. بل ځای کې فرمایي وما تسقط من ورقة الا يعلمها. د ونې یوه پاڼه د یو ونې نه نه راغورځېږي مګر رب العالمین ته پته ده. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. یوه دانه نه راټوکېږي په تیارو د دې ځمکو کې، کاغه لمدوي که وچوي، دا ټول رب العالمین ته پته ده. داسې یو عالم ذات دی په خپله تدبیر کوي، انتظام د ټول عالم الله په خپله چلی، هیڅ چاته محتاج نه دی، نه اولاد لري، نه نائبان لري، نه نازولی لري. متخذ صاحبة ولا ولدا، رستو براشي په سوره مریم کې. نو تدبیر ګوره په دې کې عقیده د توحید همدا شوه. رب څوک دی؟ الله تعالی. اسمانونه چا پیدا کړي؟ الله. ځمکې چا پیدا کړي؟ دا غرونه، سمندرونه، دا ونې، دا بوټي، کاڼي، غرونه، حیوانات، انسانان، پیریان، دا ټول نظام څوک چلی؟ یدبر الامر، الله تعالی ذات باری تعالی په خپل رب العالمین چرته دی، علی العرش، د عرش د پاسه دی. نو چې داسې ذات وي د دې بندګي پکار ده. وروسته به ووایي چې فاعبدوه، بندګي هم د دې ذات کوئ. ما من شفیع الا من بعد اذنه، ما من شفیع نشته دی هیڅ سفارش کوونکی الا من بعد اذنه مگر رستو د اجازه د الله تعالی نه. په ورځ د قیامت هم څوک سفارش کولی نشي تر څو چې رب العالمین اجازه نه وي ورکړې. په دې معنا باندې قرآن کې ډېر آیتونه لکه آیت الکرسي کې من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، څوک داسې شته چې د الله په وړاندې بغیر د اجازې سفارش وکړي؟ جواب نه، داسې څوک نشته. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. په اسمان کې دا مقرب یو نږدې فرشتې رب العالمین ته دویم سفارش د الله د اجازې نه بغیر کولی نشي. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قرآن کې دا دی سفارش چې دی دا د الله په اجازه باندې کیږي. د دې دلته مطلب دا دی چې دې مشرکانو به ویله چې مونږ هم منو خالق الله دی، مالک الله دی، رازق الله دی، خدا مونږ چې د دې بوتانو د دې باباګانو د غیر الله بندگی کوو دا په دې وجه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، دا به زمونږ سفارش کوي، بیا الله ته به مونږ نږدې کوي. قرآن کې الله بار بار وایي ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. اے پیغمبره که د دې مشرکانو نه تپوس وکړي چې تاسو چا پیدا کړي، جواب خو درکوي چې الله پیدا کړي. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون. خدوی به د خپلو بوتانو بندگی په دې خاطر کوله چې دا یې عقیده وه
چې دا به په ورځ د قیامت زما دپاره سفارش کوي. په دنیا کې به په پیسې خوړلې، نذرانې به کولې د هغه په نومونو باندې. الله څه وایي؟ ما من شفیع نشته د هیڅ سفارش کوونکې په ورځ د قیامت باندې الا من بعد اذنه، مگر پس د اجازې د الله تعالی نه. الله چې اجازه ورکوي، الله چاله اجازه ورکوي؟ بوتانو لا، هغه چاله چې خپل بندګۍ ته خلک راوختي نه. سفارش اجازه به پیغمبر ته ملاویږي، نیک عمل انسانانو ته به ملاویږي. آدم علیه السلام به سفارش ته نه وړاندې کېږي. نوح علیه السلام، عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، ابراهیم، دا جلیل القدر انبیاء دي. بس نبی علیه السلام به اول سفارش شروع کی، الله به ورله اجازه ورکي. نو چې کله داسې د کمال والا صفات دي د رب العالمین، ذالکم الله، د دغه صفاتو والا موصوف ذات الله، الله تعالی دی. ربکم، ستاسو رب دی، ستاسو حاجت روا دی، ستاسو مشکل کشا دی، ستاسو آواز اوري، ستاسو فریاد اوري، لاسونه پورته کوي دغه رب ته، ستاسو دعا اوري، ستاسو حاجتونه پوره کوي. چې دا دومره کائنات پیدا کړي نو ستا حاجت څه شی دی؟ خو عقیده مضبوطه ساته. او قرآن کې نه دی ډېر سوچ چې کوئ د الله په صفاتو کې کوئ، قرآن به در باندې ډېر تاثیر کوي. بعضې خلک د جهنم د عذاب سره ډېره جړاګانې کوي، دا هم ښه صفت دی، زړه یې نرم وي. بعضې خلک جنت ور یاد شي، بعضې عذابونو سره، دا هم ښه دی. په دې تاریخ کې چې وګورې، او خاص کر د عرب علما چې وګورې، چې کله د الله صفات بیانېږي د دوی زړونه نه ټینګېږي، ځکه دا د الله تعریف دی، د الله عظمت دی په دې آیتونو کې. او قرآن د نیم نه زیاته حصه د الله پیژنګلو، د الله تعریف دی، د الله صفات دی ټول. د قرآن کې څو آیتونه دي؟ 6240. دا مشهوره چې دا 6600 دا دروغ دي. قرآن کې آیتونه 6240 دي، او څه کم 600 آیتونه دا صرف د احکامو دي، نور اکثر د الله تعریف دی، د الله توحید دی. نو ذالکم الله، دغه صفتونو والا موصوف ذات الله، الله تعالی دی. تاسو ته وایم ای بندگانو، ربکم، حقیقی رب او حقیقی پالنه کوونکی هغه ستاسو همدغه الله تعالی دی. فاعبدوه، یوازې بندگی دغه الله تعالی وکئ، څوک ورسره شریک مه کوئ جوړوئ. وحدوه بالعبادت، عبدالله ابن عباس به ترجمه کوله چې صرف د الله بندگی وکئ، د زړه یره د الله نه ساته، توکل په الله باندې ساته، د چا نه تمه، د چا نه لالچ دا مه ساته. مشکل در باندې هر څومره راغی، تجربې سره د خپل رب نه اول وغواړه، والله مشکل به دې حل کړي. او چې ته داسې خفا او زنګر ناست او لاس ځنې ناست او خفا یم او پریشان یم، روپو ته ضرورت دی. انسان ستا ضرورتونه نه پوره کوي، نه پوره کولی شي، ټول عمر به ذلیلی. رب نه غواړه، 1 روپۍ به او زور به پکې د 1 لاک نه زیاتی، او د انسان د طرفه به 1 لاکي، پاور به پکې د 1 روپۍ نه، په دې طرف او په دې طرف به در نه ځي. د سعادت زندگی چې غواړې د الله نه غواړه، د الله بندگی وکړه. افلا تذکرون، آیا پس نصیحت نه اخلی تاسو؟ یعنی آیا تاسو فکر نه کوئ؟ په دې اسمانونو کې فکر وکئ، په دې ځمکو کې، په دې کائناتو کې سوچ وکئ چې الله ته ورسیږئ، خپل رب سره تعلق په دې تدبر باندې جوړ کئ. افلا تذکرون، اشاره ده دې خبرې ته چې کافران او منافقان دوی په اسمانونو کې سوچ نه کوي، په ځمکو کې سوچ نه کوي. نن سبا مؤمن هم داسې شوی دی، د الله قدرتونو کې سوچ نه کوي. الله وایي تذکرون، لږ شان سوچ او فکر وکئ. الیه مرجعکم جمیعا، په دې آیات کې الله رب العالمین اثبات د قیامت کوي. عبادت خو کې، خو عبادت کې د الله رضا مقصد ګرځوه. او دویم هغه بدلې ځان ته رایادوه چې په قیامت کې تا ته ملاوي. د جهنم د عذاب نه بچ کېږم په دې عبادت، په پل صراط پس پرغۍ په شان تېرېږم په دې عبادت، عملنامه درته په خلاص ملاویږم د دې عبادت په وجه، د حوض کوثر اوبه به در باندې څکولی کېږي د دې عبادت په وجه.
د عرش د سوري د لاندې دغه سوری د نصیب کیږي د دې عبادت په وجه د دې قرآن په وجه باندې ان تر جنت ته رسیږي او د جهنم د ګرمو لمبو نه بچ کیږي د عذاب قبر نه د دې عبادت په وجه. نو عبادت کې دا دوه نیتونه کوه، اول د الله رضا او دویم چې د عذابونو نه بچ شم د جنت والا جوړ شم. نو الله ځکه فرمایي الیه مرجعکم جمیعا، خاص الله تعالی ته مرجعکم ورتلل ستاسو دی، ورګرځېدل ستاسو دی. اے انسانانو جمیعا د ټول هیڅوک نشي بچ کېدی. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، الله قسم کړی دی چې ټول به راځئ د جنت دی آخرت ته او په دې جهنم باندې ستاسو لار ده. څوک به غورځېږي دلته او څوک به جنت ته ځي. نو آخرت ته سوچ کوئ. وعد الله حقا، وعد الله حقا، وعده کړی ده وعده الله تعالی حقا رښتینې وعده ده او دا به پوره کوي. ځکه د رب په صفاتو کې دا دی چې انک لا تخلف المیعاد، الله چې وعده کوي هغه بیا پوره کوي. ومن اوفا بعهده، او څوک دی ډیر وفادار په لوز پوره کولو کې د الله نه. ومن اصدق من الله قیلا حدیثا، ډیر رښتینی ذات الله تعالی دی. الله دا وعده کړی چې تاسو به راځئ او هر یو انسان سره به آمنے سامنے سوال او جواب کی. ما من عبد الا وسيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. النبي علیہ السلام فرمائی هر انسان هغه به الله ته مخامخ ودرېږي، الله به دې تپوسونه کوي او د الله او د دې بنده ترمنځ به هیڅ ترجمان نه وي. د دې نعمتونو تپوس به کېږي. نو بندګي وکړئ عزیزانو، فاعبدوه. الله وایي إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله رب العالمین فرمائی انه یقینا شان داده چې الله تعالی يبدأ الخلق اول پیدا کوي دا مخلوقا، یعنی اول مخلوق الله تعالی پیدا کړي. مراد د دینه په دې دنیا کې څومره چې انسانان پیدا کیږي دا ټول الله تعالی پیدا کړي. آدم علیه السلام سے لے کر آخری انسان تک چې د قیامت پورې راځي دا ټول الله تعالی پیدا کړي. خو پکې واوري وسه ثم يعيده، ثم بیا يعيده دوباره پیدا کوي الله تعالی. د مرګ نه پس دا انسانان دوباره به بیا راژوندي کوي، دوباره بیا را پیدا کی. د دوباره را پیدا کېدو یعنی ورک شوي کنه، خاوري شي خو الله ته معلوم دي. الله بیا راژوندي کی. يعيده علماء لیکلي يعيد الاحياء فيه، دوباره بیا راژوندي کی. يحييه مرة ثانیه، اے دا دوباره ولی راژوندي کوي. ليجزي الذين آمنوا، د دې دپاره چې بدله ورکي هغه کسانو ته چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک په طریقه د پیغمبران، بدله ورته میلاو شي کنه. ليجزي الذين آمنوا، دا لام چې دی یا الیه مرجعکم، الله تستاسو واپسی ده. ولی واپسی ده؟ د دې دپاره چې بدله درکي. یا لا ليجزي الذين، دا حکمت دی، لام تعلیلیه دا علت دی د دې دوباره ژوند دپاره. دوباره ژوند ولې دی؟ د دې دپاره چې بدله ورکي رب العالمین هغه کسانو ته چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک په طریقه د پیغمبر باندې، دوی له الله رب العالمین بدلې ورکي بالقسط، په انصاف سره. انصاف سره د قسط کې اشاره ده چې الله د عدل والا ذات دی، د الله دینم د عدل والا دی. اعدلوا هو اقرب للتقوى، مونږ ته دا حکم کړی ان الله یأمر بالعدل والاحسان. الله په دې باندې امر خپل بندگانو ته کړی چې عدل کوي، انصاف کوي. دلته د انصاف معنا دا ده چې د ذره برابر یو نیک عمل چې چا کړی وي د ایمان په حالت کې الله به د هغې بدله ورکوي. دا نشته چې دا واړه اعمال دي دا ته لرې که نه، انصاف والا ذات دی. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، د ذرې برابر چې د خیر کار کړی والله رب العالمین به د هغې بدلم درکې او ته به یې وینې. انصاف والا ذات دی. القسط
انصاف والا. یا بالقسط دا متعلق دی د آمنو وعملوا الصالحات چې چا نیک اعمال کړي وي خو په انصاف سره. انصاف نه مراد د قرآن او د حدیث په رڼا کې. یو سړی د قرآن او د حدیث په رڼا کې نیک اعمال نه کوي، هسې ځان ستړی کوي، دا انصاف والا نه دی. بیا ایمان هم راوړی، نیک اعمال هم کوي، خو په طریقه د پیغمبر نه، نو دا منصف نه دی. خو بالقسط راجح دا ده چې الله به بدلې ورکوي په انصاف سره. لیجزیه سره متعلق دی. والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم. الله رب العالمین وسیره ورکوي هغه کسانو ته چې کافران د دنیا نه تللي، نافرمانه د دنیا نه لاړل، د کفر په حالت کې، د شرک په حالت کې، د منافقت په حالت کې. رب لا یزال فرمائی والذین کفروا، هغه کسان چې کافران شوي دي او د کفر په حالت کې مړه شوي، توبې نه دي ویستې، لهم شته دی د دوی دپاره شراب سکل به وي من حمیم، د خټ کېدلو اوبو نه، د جوش اوبو نه، ایشېدلو اوبو نه. اوبه چې څکي نو هغه به ډېرې ګرمې اوبه به وي. الله قرآن کې بار بار چې دی هغه ذکر کړی. رب لا یزال فرمائی چې په ورځ د قیامت باندې په دې عذابونو کې دوی ته به دا ګرمې ګرمې اوبه میلاویږي. هذا فلیذوقوه حمیم وغساق. یو قسم عذاب دا وڅکي، الله به ورته وایي چې دا ګرمې اوبه دي او دا وینې ځنې وي دي، دا پیپ او نونه دي د جهنمینو د زخمونه روان دي او ګرم هم دي او زقوم غنم پکې دي، دا اوس کوي. وآخر من شکله ازواج. داسې نه ده چې صرف دا یو عذاب دی او ختم بشي، نه، یو وخت به دا عذاب وي، بیا به بل عذاب ته رب العالمین وراړوي. الله فرمایي هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون یطوفون بینها وبین حمیم آن. دا جهنم زید دی دروغجنو خلکو دی چې قرآن ته به دروغجن ویلا، د الله کتاب ته به ویلا چې دا رښتینی کتاب نه دی، د پیغمبر خبرو ته به نه ویلا. اوس به ګرځي په دې ګرمو ګرمو اوبو کې، آنین معنا ډېرې سختې ګرمې به وي. په سوره کهف کې الله رب العالمین بیان کړی، خو ترمذی کې یو روایت دی، نبی علیہ السلام فرمایي چې دا جهنمی به تږی شي، د لرې ځای نه به ورته دا اوبه ښکاره شي، دی به وایي چې اوبه دي، منډه منډه ور به شي، چې ورشي هغه به اوبه نه وي، همدا وینې زوی به سمې به ګرمي، چې د خولې ته یې نږدې کوي، دا لاندې شونډه به د ډېر ګرمایش د وجې نه دې نامه ته راورسېږي، او دا بره شونډه چې دا به دې سر ته ورسېږي، او دا په خوله کې او دننه دا کلمې چې دا به د شا د غاړې بهر وغورځېږي. رب العالمین فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تشریح کړی دا، او دا شکل د غاښونه دا به بهر دغه شانتې پاتې شي. نو الله ځکه وایي چې لهم شراب من حمیم، د دوی دپاره شته دی. په سوره کهف کې الله فرمایي وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. دوی بدتګي شي دا جهنميان په دې جهنم کې چې لګي اوبه راوړه چې اوبه ورته راوړلی شي، داسې ګرمې اوبه به وي چې یشوي الوجوه، دا مخونه به ورید تورید شي، بدشکله به شي. عزیزانو دا قصې نه دي، دا د الله رب العالمین حق کتاب دی. نو یره پکار ده د دې عذابونو نه. دا خو یو قسم عذاب دی، وعذاب علیم، او عذاب دردناک به وي بما كانوا يكفرون، په سبب د دې چې دوی کفر کړو په الله رب العالمین باندې. کفر معنا انکار کړو. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وس الله رب العالمین په دې آیاتونو کې عقلي دلایل بیانوي چې کم عقل مشرکانو کافرانو لږ شان سوچ وکئ، اسمان کې خو سوچ نه کوئ. افلا تذکرون، زمکه کې سوچ نه کوئ. دا ورځ او شپه خو په تاسو باندې اینی ټایم ده. د سپوږمۍ کې سوچ وکئ،
په دې شمس او په دې نور کې سوچ وکئ، د دې په رڼاګانو کې سوچ وکئ دا چا پیدا کړي، د څه دپاره پیدا کړي. که سوچ مو که په خپله الله ته وررسېږئ. عقلي دلایل هم دې ته وایي چې انسان ته وروښیي چې دې کې سوچ او فکر وکړه. نو رب العالمین فرمایي هو الذي الله تعالی هغه ذات دی جعل الشمس چې ګرځولی دی الشمس ټیکلی د دې نمره، د نور دا ټیکلی دا جرم ورته عربي کې وایي جرم. موږ او تاسو ته د نور دا سترګه ویو، د نور دا سترګې ګرځولې ضیاء ځلیدونکې د ډېرې رڼا والا. ضیاء هغه رڼا ته وایي چې خپله رڼا یې وي، د چا نه رڼا اخیستې نه وي. اوس د قمر هم رڼا د هغې ته نور وایي، هغه رڼا یې د بل نه اخیستې وي. د سپوږمۍ رڼا چې ده دا د نور نه اخیستی شوې ده. ضیاء د ډېرې رڼا ته وایي چې سم پړقېږي او رڼا یې خپله وي. دا وګورئ څومره ښکلی دلیل دی د الله د وحدانیت. د نور ته وګورئ، داسې نور څوک جوړولی شي؟ هسې انسان بس انف فی الماء و است فی السماء. هسې د انسان تکبر کوي. د الله په وحدانیت، د الله په ربوبیت، د الله په دې مخلوقاتو کې سوچ پکار دی. نو رب لا یزال فرمایي هو الذي الله هغه ذات دی جعل الشمس چې ګرځولی دی الشمس دا ټیکلی د نور، دا سترګه د نور ضیاء ځلیدونکې او د ډېرې رڼا والا. والقمر او ګرځولی دی دا سپوږمۍ نورا روښانه د لږې رڼا والا. دا هم رڼا کوي، دا یې هم کوي. دا دواړه بدلیږي را بدلیږي، ورځ راشي ورپسې شپه راشي. وقدره مقرر کړی دی رب العالمین. هو یا دواړو ته راجع دی، د نور او سپوږمۍ چې دواړو له مقرر کړي منازله، د هر یو دپاره منزلونه. منزلونه معنا ځایونه د راختلو، ځایونه د پریوتلو، ځای د نزول د پریوتلو، ځایونه د راختلو، دواړو ته ویل کېږي. منازل په معنا د اماکن سره. خو راجح دا دی چې دلته مراد د وقدره دا ضمیر د قمر ته راجع دی، سپوږمۍ ته. ځکه الله رب العالمین په سوره یاسین کې د دې آیت تشریح داسې کړې والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. الله مقرر کړی وقدره مقرر کړی الله رب العالمین د سپوږمۍ دپاره منازل ځایونه د راختلو او ځایونه د پریوتلو. د څه دپاره؟ لتعلمو د دې دپاره چې تاسو پوه شئ د رڼاګانو کې جدا حکمتونه. خدا منازل چې الله ورکړي چې کله دا میاشت نری شي، د یوې ورځې شي، کله د دوه او د درې او بیا د څوارلسو بیا واپس وړه کېږي. دا د څه دپاره؟ لتعلمو د دې دپاره چې تاسو پوه شئ عدد السنین په شمار د کلونو باندې، کلونه درته معلوم شي. نو شمار د سپوږمۍ نه معلومیږي او ورځ چې معلومیږي دا د څه نه؟ دا د نور نه معلومیږي. والحساب او په حساب د میاشتو او د ورځو کې. نو شمس او قمر کې دا سوچم کوئ چې د ګرمۍ ته وګوره، یخنۍ ته، د رڼا ته وګوره او غیر رڼا ته. د ټولو کې سوچ او فکر کوه. مسلمان به په دې ټولو کې سوچ او فکر کوي. دا ټول د الله رب العالمین د قدرت هغه دلایل دي. عدد السنین یعنی وخت د شروع کېدو د کاله، وخت د ختمېدو د کاله. حساب نه مراد د میاشتو او د ورځو حساب دی چې دا په دې قمر باندې په سپوږمۍ باندې معلومیږي. دا هم فایده شوه چې انسان ته پته لګي چې دا میاشت دومره شوه، عمر دومره تیر شو. ما خلق الله ذلك الا بالحق. ندی پیدا کړي رب العالمین ذلك دا شیزونه الا بالحق مگر د پاره د حق، د پاره د ښکارا کولو د حق یا په تدبیر سره. دې د پاره چې تاسو سوچ وکئ. حق نه مراد ظاهر اول د مسلې د توحید دی چې صرف د الله بندگی وکئ، بل څوک داسې نشي کولی، صرف رب العالمین کړي. یفصل الآیات تفصیل سره بیانوي رب العالمین یا ښکاره کوي رب العالمین الآیات آیاتونه دلائل د قدرت خپله لقوم یعلمون د پاره دغه قوم چې هغه پوهیږي.
څوک چې نه پوهیږي جاهلان د خپل وختونه خراب کړل دا قیمتي وختونه دا تنه لاړل په عبثیاتو کې دا تنه لاړل په دې گیمونو په دې ډرامو په دې وختونو کې فضل وختونه تیر شو. مسلمان به د وخت قدر کوي تدبر په اسمان او ځمکه کې کوه د الله بندګي وکړه چې ورځ او شپه تېره شي وګوره چې ما څه وکړل. د بعضو خلکو هم او غم صرف دا 20 روپۍ وګټي هلکه دا هم صرف هم مه ګرځوه عبادت وکړه خپل عبادت مه خرابوه الله سره تعلق جوړوه. الله ځکه ویلي قوم یعلمون هغه قوم چې هغه پوهیږي. ان فی اختلاف اللیل والنهار وما خلق الله فی السماوات والارض. په دې آیات کې الله رب العالمین بل دلیل پیش کوي چې دا ورځ او شپه چې بدلیږي ورځ پسې شپه راشي شپې پسې ورځ راشي ګرمي راشي یخني راشي رڼا راشي تیاره راشي دا ټول د الله د قدرتونو نښې دي. ان فی اختلاف اللیل یقینا پتلو راتلو د شپې او د ورځې کې النهار ورځې کې چې ځي او راځي ګرمیږي یخیږي اوږدیږي لنډیږي دا ورځ او شپې رڼا کیږي تیاره کیږي د ټولو کې سوچ پکار دی. وما خلق الله او په هغه څه کې چې الله پیدا کړی دی فی السماوات په اسمانونو په ځمکو کې والارض او په ځمکو کې چې څومره نور مخلوقات دی په دې ټولو کې لآیات دپاره نښې او نښانې د قدرت د الله تعالی دی لقوم یتقون دپاره دغه قوم چې هغوی کې تقوا وي ویریږي د الله تعالی نه یا یتقون معنا ځانونه بچ ساتي د ګناهونو نه هغوی سوچ او فکر کوي. بېعقله خلک چې دي هغه سوچ او فکر نه کوي وختونه هم داسې تیر شي. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. په دې آیات کې الله رب العالمین زورونه ورکوي هغه خلکو ته چې انکار کوي د الله د ملاقات نه بالکل امید یې نشته. نن سبا هم دا بعض مسلمانان داسې اعمال به کوي چې بالکل ته به وایي چې د دوی به امید نه چې دوی به د الله سره ملاوي. آیات اگر چې د کافرو باره کې دی خو دا صفات دا د کافرو صفات دا مسلمانان ته رانقل شوي بالکل د آخرت سره سوچ او فکر نشته. رب العالمین فرمایي ان الذین لا یرجون یقینا هغه کسان لا یرجون چې نه لري امید لقاءنا زمونږ د ملاقات یعنی په آخرت معنی ایمان نشته. لا یرجون معنی امید نه لري لا یرجون معنی یره نه لري لا یرجون معنی عقیده ده ملاقات نه لري یعنی د آخرت نه منکر دي. ورضوا بالحیات الدنیا او خوښ دي دوی رضا شوي دي دوی په ژوند دنیاوي باندې چې صرف دنیا او ګټه بس دا بس دی صرف پیسه او ګټه صرف کور جوړ که صرف ګاډی واخله او تعلیم وکړه او پیسونه ورکوه دا خپل هدف ګرځولی وي چې آخرت طرف ته سوچ نشته دی صرف او صرف ټارګټ خپله دنیا ګرځولی او په دنیا خوشحاله دی. واطمئنوا بها او خوشحالیږي په دې ژوند باندې واطمئنوا سبب د اطمینان ګڼي دا پیسه او آرام یې نیولی چې بس صرف ټول اطمینان په روپۍ کې دی او په دنیا کې. والذین هم عن آیاتنا او هغه کسان چې زمونږ د آیاتونو نه دي والذین او هغه کسان هم عن آیاتنا چې زمونږ د آیاتونو غافلون غافل او بې خبره دي. دا خلک چې دا تدبر نه کوي ما یتفکروا فی خلق السماوات والارض. الله وویل چې تفکر وکړي تدبر وکړي عبادتونه وکړي نو کوم خلک چې په دنیا خوشحاله دي او دنیا یې د اطمینان ځای ګڼلی دی او دنیا یې ټارګټ ګرځولی دا غافل هم دي او دا چې دي تفکر هم نه کوي او غلط هم دی اطمینان په دنیا کې نشته دی دا د زړه خوشحالي نه ده دا ګوره امپاسیبل دا داسې ناممکن ده لکه اسمان ته ختل که څوک په دنیا کې ځان دپاره اطمینان غواړي دا بالکل غلطه ده. اطمینان صرف او صرف د الله په دین کې الا بذکر الله تطمئن القلوب. الا خبردار بذکر الله خاص په تعلق باندې د الله تعالی سره اطمینان په زړونو کې راځي خوشحالي راځي سکون راځي. معنا دا ده چې بل په هیڅ شي کې اطمینان نشته بذکر الله ځکه مقدم کړي نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے.
نو په الله باندې خوشاله شئ، د الله په تعلق باندې، د الله سره په دین، د الله په دین باندې په عمل کولو باندې، د الله سره په رابطه جوړولو باندې. نو الله فرمای اولئک دغه کسان چې زمونږ د ملاقات امید نه لري او په دنیا باندې خوشاله دي او دای د سبب د اطمینان ګرځولې، مأواهم النار، زید ورتلو د دوی جهنم دی، همدلته به بیا پراته وي بما کانوا یکسبون، په سبب د دې چې دوی کول، په سبب د هغې بدو اعمالو چې دوی کول. دنیای ټارګټو، دنیای هدفو. اوس وګورئ عزیزانو، سوچ وکئ نن سبا داسې دور دی که نه دی؟ 20 کاله، 25 کاله، 50 کاله، 60 کاله تیر شي، د چا په زړه کې درد راغی چې دا د رب قرآن دی الله را لېږلی چې زه زده کړم، دې کې به څه د چا په زړه کې دا شوق راغی ماشوم د 4 کالو چې د مور نه جدا کیږي نه، هغې ته مونږ بسته واخلو، په سکول کې ورله داخله وکړو، ایډمیشن فیس ورله په ایډوانس کې ورکو د کال، ګاډی ورله ونیسو چې انګریزي زده که بچو. مونږ سره درد دا پیدا شو چې دا د الله کتاب زده کړو، نو مونږ څومره دې دنیا طرف ته مایلان دي. همدا وایي تعلیم ښه شی دی، شک نشته دی، تعلیم د دنیا یو کسب دی، یو کاروبار دی. علم اصل کې دا قرآن زده کوي چې الله ته ورسیږي. دا درد چې نشته دا ولې موږ باندې دنیا محبت غالبه دی. نو دا درد دا پیدا کول پکار دي، د زړه نه دا د دنیا محبت لري کول پکار دي. پخپله په خپلو بچو باندې دا قرآن زده کوي، ترجمه زده کوي. والله بالله ثم تالله، د الله په ذات او په صفاتو قسم، دی قرآن کې چې کم خوند دی، والله که په دې خوند څو خبر شو، والله که بل کارو کی هم دې قرآن پسې به ګرځي. خو افسوس الله ځکه فرمایي چې عن آیاتنا غافلون، ډېر خلک بې خبره دي، ناپویه دي، لا یعلمون. ان الذین آمنوا، یقینا هغه کسان په مقابل د دغې خلکو کې نیکان خلک هم شته چې قرآن له ټیم ورکړی وي الله له. یقینا هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی، وعملوا الصالحات، او عمل کوي نیک په طریقه د پیغمبر. یهدیهم ربهم، او بخای دوی ته الله تعالی رب د دوی څه شی به ورته وښیي، لار د جنت به ورته وښیي. بإیمانهم، په سبب د ایمان د دوی او په سبب د نیکو اعمالو د دوی. یا یهدیهم دویمه ترجمه دا ده، یهدیهم او برسوي الله تعالی دوی لرا، او برسوي دوی لرا ربهم رب د دوی، چیرته به ورسوي؟ جنت ته به ورسوي، محفوظ به ورسوي. بإیمانهم، په سبب د ایمان د دوی باندې، په سبب د ایمان د دوی باندې. او دا دی تفصیل قرآن کې راغلی، په ورځ د قیامت به د ایمان والاو د مخون نه رڼا ځي. دا اودسونه چې کړي وي، ان امتی یدعون غرا محجلین من آثار الوضوء، رڼاګانې به ترې مخکې مخکې رواني. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم، رڼا به ترې روانه وي مخکې د دوی نه، هر طرف نه به رڼاګانې وي، د مخ نه به هم رڼا وي، د لاسونو نه به رڼا وي، د خپو نه به رڼا وي، د ایمان رڼاګانې به ترې مخکې وي. هغه به ورته لاره ښیي چې زه داسې جنت ته دې رسوي د دې ایمان په وجه باندې. ترى المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم وبایمانهم، خي طرف ته به رواني دا رڼاګانې وي. اشاره ده دلته چې په دغه ایمان ته رڼا میلاویږي. دلته الله ځکه وایي چې بایمانهم، ترجمه دا شوه یهدیهم، او بخای دوی ته رب د دوی جنت به ورته وښیي، بایمانهم، په سبب د ایمان د دوی. یا یهدیهم، او برسوي دوی لرا دغه کسان چې ایمان راوړی او نیک اعمال کوي، و برسوي چیرته جنت ته به ورسوي. څوک به ورسوي؟ ربهم رب د دوی، په څه وجه باندې؟ بایمانهم، په سبب د ایمان د دوی. څنګه جنتونه دي تجري چې بهیږي به من تحتهم الانهار، لاندې د بنګلو او د ونو د هغې نه 4 قسمه نهرونه. فی جنات النعیم، په جنتونو د نعمتونو کې به وي، د آرامۍ کې به وي، ډک به وي دا جنتونه د نعمتونو نه. دعواهم، بلنه د دوی، دعاؤهم په معنا اواز د دوی به یو بل ته څه شی وي چې یو بل ته اواز کوي، اواز چې کوي دعواهم. یا وینا د دوی، شروع د وینا د دوی به څه وي؟ فیها، په دې جنتونو کې دا کلمه به وي سبحانک اللهم،
پاکی د تعالی را اے رب زمونږ یا الله پاکی ته معنا د ټولو عیوبو د ټولو نقصاناتو نه پاک ذاتی د شریک نه پاکی وتحیتهم او پیشکشی د جنتیانو د یو بل سره به فیها په دې جنتونو کې سلام 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 بوي زړونو کې به کینې نه وي غلبت رب العالمین دا کینبت رب العالمین وباسي لا خوف علیهم ولا هم يحزنون کینه بنوي ویره بنوي غمجنتیا بنوي یو بل سره به خوشاله نه بوي هر طرف نه سلامونه بوي سلام قرآن کې تشریح راغلی دا چې یو بل سره ملاویږي سلامونه به اچي او دویم د الله د طرفه هم په دوی باندې سلام چې الله در باندې سلام کوي دا به څومره ښکلی منظر وي سلام قولا من رب الرحیم د الله د طرفه هم سلامتیا به وي معنا مبارکي به وي ستاسو دپاره چې سالمه زندګي ده ملائکه چې مرازي والملائکه يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم ملائکه به مرازي والسلام علیکم بدرته وي په خپل منځ کې السلام علیکم السلام علیکم عزیزانو دا د محبت اشاره ده د محبت علامه ده که غواړئ په دې زړونو کې یو بل سره مینه پیدا شي د لورې نه سلام اچو السلام علیکم ورحمت الله تجربه وکئ چې چا سره نه لګیږي او یو سلام پې واچوه د زړه کینه دې ختمیږي خو صحیح سلام اسلام پښتنو سلام نه السلام علیکم دا د الله نوم دې صحیح به ادا کې السلام علیکم ورحمت الله پیغمبر فرمای اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم جنت ته نشیخ داخله تر سوچ ایمان هم نوی راوړی ایمان به ال راوړی چې په خپل منځ کې محبت وي او چې خپل منځ کې محبت په څه شي راځي یو دا طریقه د سلامونه اچوي السلام علیکم ورحمت الله واخر دعواهم او اخری بلنه د دوی چې دا چې کله مجلس ختمیږي نو ان الحمد ان داد چې الحمد لله رب العالمین ټول صفاتونه د کمال خاص الله لره دي چې رب د ټولو مخلوقاتو دی ګورئ جنت کې عبادت نشته یعنی عبادت معنا دا ده چې انسان مکلف نه دی چې ته هلته منځونه کوه روژې نیسه خدا سبحان الله والحمد لله د الله رب العالمین دونه خوښ دی چې دا به جنتیان هم وي اهل علم لیکلي دي لکه څنګه چې دا خوراک خوند کوي د دغې نه زیات خوند به په دې الحمدلله و سبحان الله کې وي په جنت کې او دا په دنیا کې هم داسې ده چې څوک په دې معنا باندې پوه شي د دې ذکر الله ځکه نبی علیه السلام فرمایي ان الله اصطفى من الكلام اربعه الله ټولو خبرو کې صرف څلور خبرې د ځان دپاره غوره کړي سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اکبر بعض روایاتو کې ولا حول ولا قوة الا بالله دی بار بار دا ذکر کوي عزیزانو په کار کې په ډیوټۍ کې په لاره روانې سبحان الله الحمدلله ژبه په دې ذکر لمده ساته الله ته به محبوبي کلمتان حبیبتان الى الرحمن ثقیلتان فی المیزان الله ته ډېرې محبوبې دا دوه کلمې په پتله د میزان کې په نیکو اعمالو کې ډېرې درنې دي خفیفتان علی اللسان وخت دې پرې نه خرابېږي بار بار او موږ څومره بدقسمته یو دا نه وایو عزیزانو دا ذکر دا څنګه چې په جنت کې دی په دنیا کې هم د مؤمنانو دا ذکر دی قرآن شروع د الحمدلله نه شوی ده اسمانونه چې پیدا کېدل عبدالله ابن عباس فرمایي چې اول ټکی الحمدلله ویلی شوی و الحمدلله الذي خلق السماوات والارضین استدلال کو قرآن چې نازلېدو الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب نو سبحان الله الحمدلله ویلا نو قرآن سره تعلق د قرآن د آیتونو سره تعلق د ترجمې سره تعلق عزیزانو په دې سره انسان کې د چینجز راځي بهترین کتاب چې ستا په زړه کې چینجز راولي د الله کتاب دی نو دې له ټیم ورکول پکار دي او دې له وخت ورکول پکار دي او په توجه په شوق سره قرآن مخې ته ږدئ او دا اورئ دا ترجمې د علماو نه د مولیانو نه الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو شوق او رغبت پیدا کړي د الله سره د الله د دین سره د قرآن سره د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رب العالمین دې زموږ د زړونو د دنیا محبت لري کړي الله رب العالمین دې زموږ زړونه د الله په محبت باندې آباد کړي آمین یا رب العالمین
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.